السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د اضافې یو څو هغه پټ رازونه در وښیم چې تاسو به حیرانه کړي. یعنې ملګرو که چیرې هر څوک په موبایل کې اضافیه استعمالوي او اضافیه لري نو دغه سیټینګونه یې خامخا کې وکړي، ځکه به دغه سیټینګونه ډېر لازمي او خوندور سیټینګونه دي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو خپل موبایل کې اضافیه انسټال کړئ. کله چې ملګرو تاسو اضافیه انسټال کړئ دغه رقم بیا تاسو راشئ په اضافیه باندې به کلیک وکړئ او دغه به خلاصه کړئ. نو ملګرو که کم ایډز رالو هغه ایډز به دلته تاسو سکیپ کړئ. کله چې ګورئ ملګرو هغه ایډز تاسو سکیپ کړئ دغه رقم ګورئ دلته فایل یعنې ستاسو فایلز ده یا هغه که یعنې اپسونه یې که ویډیوګانې که هر شی هغه ټول دلته دی تاسو ته رااړوي. نو ګورئ ملګرو اول لار به تاسو راشئ په د امي باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په امي باندې کلیک وکړئ دغه رقم بیا تاسو راشئ په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورئ ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ دغه رقم بیا تاسو راشئ په مور سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په مور سیټینګ باندې کلیک وکړئ بیا په جرنل باندې کلیک وکړئ او دلته به دغه تاسو ته خلاص شي. ګوره ملګرو ډیفولټ سټوریج اول اپشن ده. یعنې ملګرو زیاتره ملګري دغه پوښتنه هم کوي چې موږ څنګه کولی شو چې له اضافې باندې یو شی رالیږو هغه دې فون ته نه ځي، هغه دې میموري کارت ته ولاړ شي. نو تاسو به دغه ځای ته راسئ، دلته به تاسو په فون سټوریج کې ملګرو ګورئ زما د موبایل خالي یعنې میموري ما نه ده راچولې، خالي سټوریج ده د فون. دلته به تاسو ته لاندې اس ډي کارډ راواړوي، تاسو به هغه اس ډي کارډ باندې کلیک وکړئ. بیا چې کله تاسو اضافې ته یو شی رالیږئ نو هغه به په اس ډي کارډ کې ډایرکټ سویږي، یعنې هغه به فون ته نه ځي، اس ډي کارډ ته به ځي. دغه رقم ګورئ ملګرو دویم اپشن ده الاو اټو. ګورئ ملګرو الاو اټو پلی اف ایډز ویډیو ایډز. نو ګورئ ملګرو کله چې تاسو یو شی پلی کوئ په هغه باندې به هغه د ویډیو ایډز را روان وي. نو که چېرې تاسو غواړئ چې هغه ایډز دې په اضافیه کې بند سي نو تاسو به دغه اپشن اف کړئ نو هغه به دلته چې سي بند سي. دغه رقم یوز یور نیک نیم ایز وائی فای هوسپوټ نیم، یعنې تاسو خپل نیک نیم هم دلته چې کولی استعمالولی سي. شیر موبایل ډیټا وید وائی فای هوسپوټ، یعنې تاسو د موبایل ډیټا د وائی فای هوسپوټ سره هم چې کولی سي استعمالولی سي. که چېرې تاسو غواړئ چې دغه استعمال کړئ دا نیک نیم او د وائی فای هوسپوټ نو دواړه اپشنان به اون کړئ. نو کوم چېرې نه استعمالول بیرته به دواړه چې کړئ اف کړئ. ګورئ ملګرو دلته دویم کومه خوندور اپشن چې دا وایي شو اضافیه هایډن فایلز. یعنې اوس که چېرې تاسو په موبایل کې لازمي اپلیکیشنان وي اوس تاسو غواړئ چې هغه له یو چا څخه چیز کړئ پټ کړئ هغه د چا ته نسي معلوم نو هغه به تاسو څنګه پټوئ. نو ګورئ ملګرو زه راځم فایل ته. اوس دلته زما یو څو لازمي اپلیکیشنان دي، زه غواړم چې دغه له هر چا څخه چیز کړم پټ کړمه، یو څوک دې دغه اپلیکیشنان نسي لیدلی. نو ګورئ ملګرو تاسو به صرف په هغه فایل باندې دا رقم کلیک ونیسئ او دغه رقم بیا هایډن کړئ، یعنې په هغه اپلیکیشن باندې. نو بیا به دغه رقم بیا راسئ ملګرو ګوره نو هغه به بیا یو څوک هم ستاسو له موبایل څخه چیز نسي لیږلی، یعنې احتیاط څنګه دی په دې پسې وګرځېږي چې هغه هلته پیدا کړي په فون کې به وي خو دی بیا په اضافیه کې نسي لیږلی، هغه به دلته تاسو چیز کړي پټ کړي. نو ګوره دغه دوه اپلیکیشنان ما پټ کړلو. نو ګوره ملګرو اوس هغه دواړه دلته نسته، دواړه چیز سلو پټ سلو، یو نایټ موډ یو مای پیکیجز و. نو دغه رقم بېرته تاسو راسئ په می باندې به کلیک وکړئ، په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ، په مور سیټینګ باندې به کلیک وکړئ، په جرنل باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم ګوره اوس که چېرې تاسو غواړئ چې هغه بېرته ښکاره کړي نو شو اضافیه هایډن فایل تاسو به دغه فایل دغه چیز کړئ اون کړئ. نو بېرته به تاسو په بیک باندې ولاړ شئ او دغه رقم فایل ته به راسئ. ګوره ملګرو اوس به نایټ موډ هم ګوره کم نایټ موډ چې و هغه هم بېرته چې سوی ښکاره سوی وي او دغه رقم مای پیکیجز هم ګوره چې سوي دي ښکاره سوي دي. ګوره دواړه بېرته دلته چې دي یعنې هغه اپلیکیشنان ښکاره سوي دي. نو په دغه طریقه سره ګوره ملګرو تاسو اپلیکیشنان ویډیوګانې هر شی چې کولی سئ پټولی سئ. نو دا دغه سیټینګ دغه رقم کم بېرته چیرې د کول پټول بېرته بیا تاسو چیز کړئ پټ کړئ نو هغه به تاسو بېرته دغه اپشن چیز کړئ اف کړئ نو هغه بیا بېرته چې پټ سي. وایي شو هایډن فایل وید ډاټ پروفیکس، یعنې هغه تاسو بیا د یعنې اپلیکیشنانو په سر کې چیز کولی سئ پروفیکس باندې پټولی سئ. وایي سیټ کنیکشن پاسورډ ګوره ملګرو کله ستاسو وائی فای یعنې د وائی فای په ذریعه سره دغه موبایل له چا سره کنیکټوئ نو ګوره ملګرو بیا په تاسو راسئ سیټ کنیکشن پاسورډ، دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ. بیا چې هر څوک ستاسو سره ګوره ملګرو موبایل کنیکټ کوي هغه بل ته هغه کوډ چیز کوي غواړي. دغه یو څو لازمي سیټینګونه دي باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا وکړي. نو دغه سیټینګونه ډېر لازمي دي باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا وکړي. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته
ښایسته ویډیوګانې اپلوډوم. ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.